سلامونه ستړي مو شي پام وکړئ د مهال مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت وايي پاکستان د ټولو اصولو خلاف افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د کډوالو چارو وزارت وایي عبدل مطلب حقانی وايي پاکستان د ټولو اصولو خلاف افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي او غوښتنه یې کړې ده چې باید د افغان کډوالو لپاره یو منظمه تګلاره جوړه شي. نوموړي د BBC سره په خبرو کې د کډوالو جبري ایستلو په اړه ویلي دي. دا د ټولو نړیوالو اسلامي او د ګاونډیتوب اصولو خلاف عمل دی. موږ وخت په وخت په مجلسونو کې له دوی سره دا خبره شریکه کړې ده چې مهاجرین د اجباري نه باسي. موږ د مهاجرینو د راتګ مخالف نه یو، خو باید په اصولو باندې راشي، د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو تفاهم سره راشي او یو میکانیزم ورته جوړ شي او د هغې له مخې باید په باعزته ډول په ترتیب سره خپل هیواد ته انتقال شي. د پاکستان لخوا افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي چې د دوی ډیری کاروبارونه د پاکستان میشتو ولسونو لخوا چور کیږي. ټرمپ وایي که چین غچ اخیستونکي تعرفې لرې نه کړي امریکا به 50 سلنه تعرفه پرې ولګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چین ته خبرداری ورکړې ده چې که بیجینګ خپله 40 سلنه غچ اخیستونکي تعرفه لرې نه کړي نو امریکا به پر چینایي توکو نوره تعرفه ولګوي. ټرمپ ګواښ کړی دی چې پر بیجینګ به 50 سلنه اضافي تعرفه ولګوي. چین د جمعې په ورځ د ټرمپ د تعرفو په ځواب کې پر امریکایي محصولاتو 40 سلنه تعرفه ولګوله. د دوشنبې پر ورځ په ټولنیزو رسنیو یو پوسټ کې ټرمپ چین ته تر سې شنبې وخت ورکړی دی چې خپل تعرفه لرې کړي، یعنې 50 سلنه ته مالي سره به مخ شي.